سلامونه ملګرو. ښکاره کېږي دا چې د پښتو ټپه ده چې د پسرلي علامې راغلي، نجلۍ په زلفو کې ټومبلې د ګلونه. ملګرو، د بادام ونه ده چې د مچیو یا د بلبلانو پرې شور ماشور دی. پسرلی خو سم نه دی، خو بادام ګل شوي دی. وړې لیلو بادام ګل شوي دی. دا پسرلی به لا پسې غوړېږي، خو بس دا لومړنۍ نښې دي. خورا خوند کوي، د ګلو بوی ځي. غاړه ده ما چې ستا یادونه یوسي، بادام ګل وکړي بیا توسي. نو هیله لرم چې هم دغه پسرلی به د ټولو افغانانو پښتنو لپاره د مینې، سولې او امن زیری راکوي. که څه هم نوي کال یا نوروز ته وختونه پاته دي، خو بادام ګل شوي دي. د مرور جانان د شونډو پرې اثر ښکارېږي، سږ د سپرلي تمام ګلونه مرور ښکارېږي.